ګیلمن وزیر د 1995 میلادي کال د جنورۍ میاشتې په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان د رزماک سیمې د اسدخیلو په کلي کې د مرحوم سبدل په کور کې وزیږېده. له پیدایښت وروسته یې پښتنې مورکۍ د هرات نوم ورته وټاکه، خو ده وروسته په رسمي اسنادو کې حضرت نعیم ولیکه. د خپل سیاسي و ادبي ژوند په پیلېدو سره په لر او بر افغان وطن کې په ګیلمن وزیر مشهور شو. د شهید ګیلمن کورنۍ د وزیرو د اتمنزیو، مامیدخیلو، د لوی ښاخ او اسدخیلو درنې قبیلې سره تړلې ده چې د تاریخ په اوږدو کې د وزیرستان په مهمو سیاسي، قومي او ټولنیزو مسایلو کې ارزښتمنه برخه اخیستې ده. شهید ګیلمن د شپږو ملالو خویندو کشرای ورور، د عرفات وزیر او تجنیم پښتین په نومونو 2 میړني ورونه یې کورنۍ او لاره پالي. پلار یې لا پخوا وفات او غیرتي مور یې ژوندی ده. ګیلمن وزیر واده کړی و، له 5 اولادونو یې 3 نازولې لوڼې او 2 زامن دي. ګیلمن وزیر د خپلو بچیانو په څیر په کوچنیوالي کې ځیرک، تکړه او یو څه شوخ ماشوم و. منم انقلابی دی، زه د ملي شهید ګیلمن وزیر ضیا یم. دا تو سره په څنګ رسېږدي دا زه دا مې ورېر دی کاشب، دا مې غواړي چې خیر د زرغونه سبا کویایو له مرګ ډارېږې، مرګ په خدای که بیا جله راځي، بېننګه ووایه په تا کې به ننګ کله راځي. زه چې ریښ تعلیم وکړه، پلور په قدم و قدم هش ده، مشر منظور سره امیږي اخیره پرې وي لوړوي. مو 2 زامنگین دی، ګیلمن سره 3، ګیلمن وزیر 2 بچی دي، 3 لوڼه دي. د وزیرستان د نورو سیمو غوندې د ګیلمن په کلي کې هم ماشومانو ته د زده کړو چندان زمینه نه وه برابره. په لوی لاس پښتانه بې تعلیمه ساتل شوي ول، ځکه شاید ده هم اله ابتدایي لیک لوست زده کړي ول. که څه هم د عصري تعلیم نه و کړی، خو ډیر کله به په لیکلو او مطالعې بوخت و او په ډیره ښه توګه یې په قلم او ژبه د خپل قام او وطن مقدسه دایه وړاندې کوله. شهید ګیلمن وزیر زده کړې د 5 کال نه شروع کړې. دلته زموږ سره چې کوم نږدې سیمه ده موسکي، هغې کې پرایویټ سکول و، رفاه پبلیک سکول موسکي، هغې کې 2 ټولګي راسره تعلیم وکړ. ګیلمن وزیر دیني زده کړې زموږ کلي شمالي وزیرستان اسدخیل کې مدرسه، هغې کې قرآن ختم کړی و او دیني کتابونه یې څو ویلي وي. زده کړې داسې پاتې شوې. زه چې په کوم ښوونځي کې وم، رفاه پبلیک سکول موسکي ورته وایي، زه په دې کې وم. زموږ په کلي کې د پاکستاني فوج او د طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوه، نو زموږ کلي ته نګهانه ماټر، توپې او ګولې را شروع شوې. هر چا له خپلو کورونو منډې وهلې. په هغه کې ډېر کسان، څوک ټپیان او څوک خوږ او څوک مړه. نو بیا موږ په منډو داسې خوړ و ناره په دې کې د خپل فامیل سره روان و. بیا زموږ کلی وطن څو وخته بند و. زما پلار په یوه سترګه نابینه و، نو زموږ فامیل داسې و چې ډېر و. ما چې په خپل ځان فکر وکړ چې زه زده کړې سر ته نشم رسولی، ځکه چې په زده کړو باندې بیا ډېر زیات مصرف دغه کېږي چې دلته هاسټلونو دغه ته ځې. نو ما فکر وکړ چې همدغه د 3م ټولګي پورې زده کړې د بس وي، ځکه چې بیخي زیات کتابونه مې وویل. که د باچا خان بابا د ژوند کیسه ده، که د خان شهید د ژوند کیسه ده، که د شاه غازي امان الله د ډیوډ جونز نه دی بغدادي پیر، که د هغه واقعیات دي، که د نور محمد ترکی صاحب ناولونه دي، خو چې څومره هم موږ ته اړتیا ده او د دې ولس راپورته کېدو ته اړتیا ده، د هغې په دغه باندې د شاعرانو کلیات. د شتمنې پښتونخوا د وزیرستان د نورو په قرضپلو خلکو په څیر د ګیلمن کورنۍ هم بیچاره او غربت ځپلې وه. همدې ترخه مجبوریت د مور نازولی زوی ګیلمن په تاند ځوانۍ کې د خلیج د سفر ستړو شپو او ورځو ته اړ کړ. انا دیر دوله چې سترګی شم، بیا بغرین ته لاړ شم، سعودیه ته لاړ شم، سعودیه نه ارګوټ شم، بیا دغه پڅاړالو سرګوټ شم. بیا له بده مرغه ټول پښتون وطن چې الله پاک د سرو د سپینو نه ډک راکړی دی، خو اختیارات د بل چا
دا یې لاړم د خپل بال باج د خپل فامیل دپاره د حلال رزق د ګټلو دپاره په بیرین کې یې ژوند و، د مسافرۍ ژوند یې کول، ته به یې مزدوري کوله. ستاسو خار دی خو ښایسته د چا په سر دی، پښتانه پکې بلچې وهي لګیا دي که نه. نو دا خلیج ملکونه یا بحرین چې څومره خلیج ملکونه دي دا که ښایسته دي دا هم د دکه پښتنو په سر ښایسته دي چې دوی پکې بلچې وهي لګیا دي چې چیرته سخت کار دی، چیرته ژوبلی کار دی، پښتنو بډې ورته راټولي، پښتنو مټونه ورکړي وي. ډېر زیات لالا د پښتنو حال ډېر زیات بدتر دی په دې ملکونو کې. مزدور او خوارکخ ګیلمن په ترخه مسافرۍ کې هم د خپل قام او وطن له غمه بېغمه نه شو. د چې د خپل ولس بد حالت او ورسره کېدونکی جبر لیده، هلته یې په زړه کې د لومړي ځل لپاره د افغانیت او پښتونولۍ پرتې جذبې وپارېدې او د سیاسي مبارزې فکر ورسره پیدا شو. په سعودي عرب کې هم هلته به د بر وطن د افغانانو سره د خوست د ملګرو سره دغو خلکو سره کښېناستم ولاړېدم، نو ماته د هغه وخت نه هم احساس سوی و چې موږ یو وجود یو، یو خلک یو، یو مو وطن دی. چې په کلي وطن سے دته خوا نه ورکو، اگر دته داسې تحریک نه میلاو کېدو چې د خپل مبارزه پسې شروع کړې وای. بیا په 2013 سے پی ټی ایم جوړ شو، د په بیرین سے دا مبارزه شروع کړه. هغه خپل عملی مبارزه پر پنجابي ریاست په سختو نیوکو او خپلو خلکو ته د حق غوښتلو سره پیل کړه. دنیا ته شوه ښکاره چې چېرته هم دهشتګردي ده، د دې شاته وردي ده، چې چېرته هم زمونږ په خاوره جنګ دی بربادي ده، د دې شاته وردي ده. دښمن ته د دغه ژبور مبارز له غږه ویره پیدا شوه او هغه مهال چې شهید ګیلمن وزیر د خپلې کورنۍ د حلالې روزۍ لپاره مزدوري کوله، د 2020 کال د فبرورۍ په 8 نیټه د بحرین امنیتي ځواکونو لخوا د پاکستان ریاست په غوښتنه د انټرپول پولیسو په همکارۍ ونیول شو او د مارچ په 8 پاکستان ته ډیپورټ او بندي شو. پنجابي ریاست د شناختی کارت بلاک او نوم یې په ایگزیټ کنټرول لیست کې شریک شو. بحرین کې مزدوري کوله، کور اخراجات یې پوره کول او مبارزه یې کوله. اندازه 2 کاله مبارزه ګیلمن وزیر وکړه او په بدقسمتي سره مشر منظور پښتین یې په ډي آی خان کې گرفتار کړل شو. نو ګیلمن وزیر بقاعده د بینر جوړه کړه، هلته یې بحرین کې احتجاج ریکارډ کړ. نو پابند د بحرین پولیس ونیو. بیرته په داسې حالاتو کې چې هلته دی په کم ځای کې نیول شوی و، بیا په کم ډول یې دی راوړی و، هغه په هغه وخت کې هم د زولنې موږ ورته وایو، هغه یې په لاسونو کې وي. بیا د ملتان دغه په ډګر کې هوایي ډګر باندې راکوز شوی و، هغه هم دغسې راوړی و. بیا 11 ورځې ورک و، هغه دلته د خفیه ادارو سره د ISI سره دی و، جای خوشی کو. په هغه وخت کې په ده باندې چې کوم شکنجاوې تېر شوې، کوم تکلیفونه تېر شول، هغه د پڅټ نه کو، د ده مبارزه یې په شا نه کړله. ګیلمن د مبارزې لاره شعوري ټاکلې وه او په دې لاره کې هرې قربانۍ ته تیار و، ځکه خو هیڅ جابر او ظالم ته سر ټیټی نه شو. هله خو لا ډیر د افغانیت، پښتونولۍ او مبارزې په اصلي راز خبر شو چې د ستر او با تدبیره مشر منظور پښتین په مشرۍ له پښتون ژغورنې غورځنګ سره نږدې او یو ځای شو. همدلته یې سیاسي شعور او مبارزې نوی لوری خپل کړ. دقیق خبره دا ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ منځته راغی، نو موږ بیا ډېر صفا په دې خبرو، زه شخصا که ځان یاد کړم په دې کیسو پوه سو چې زموږ وطن او کام او خاوره کمه ده او زموږ خپل خلک څوک دي. نو له دغه وجې مې له دغه وخته مې هغه بنیادي او حقیقي مینه او هغه چې زړه مې ورکړی دی ډېر له دغه هر کله هم چې ګیلمن شاهید د بحرین نه راغلو، بحرین کې به هم د مبارزه د سوشل میډیا د لارې کوله. دلته چې راغی بیا دلته خو د بحرین نه دی راوړل شو، دلته زندان کې و،
د انټیلیجنس ادارې سره. نو چې بیا راغی وزیرستان ته، هلته بیا عملي مبارزه چې کله شروع کړله، بیا د مشرانو سره ناستې پاستې، نو بیا ګیلمن عملي مبارزه ته راووتو. خو عملي مبارزه یې داسې وه چې د په ژبه، په زبان او په عمل کې یو داسې کردار ثابتولو چې خلکو ته به یې عملي لار هم ښودله، په شعر شاعري کې به یې هم خلک ځان ته رابلل. یوه نوره بیا وایي خو د الوسو داس د کیلې ګیټ طرف ته ورغځویستی. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، ګیلمن وزیر د خپل صادقانه فعالیت او مبارزې له وجې ډیر ژر د پښتون ژغورنې غورځنګ د سر له کسانو څخه شو. پی ټی ایم په محکومه خاوره کې د ځپل شویو پښتنو لپاره د پنجابي ظالم او مکار ریاست څخه د حق غوښتنې، خپلواکۍ او ښه ژوند غوښتلو مبارزه کوي. دغه غورځنګ د پښتنو او په لویه کې له افغانانو سره د پنجابي ریاست د اوږدو ظلمونو، ناکردو، وحشتونو، دربداریو، محرومیتونو او نورو بېشمېره نارواو پر وړاندې تعقلانه غبرګون او سپېڅلی سنګر دی. یاد غورځنګ دومره بریالی مزل وکړه چې نن د میلیونونو انسانانو د مبارزې غږ ګرځېدلی او بېشمېره امیدونه او هیلې ورپورې غوټه دي. شهید ګیلمن به د خپلو جذباتي ویناوو، شعرونو او فعالیتونو له لارې خلک د خپل غورځنګ ملاتړ او مبارزې ته رابلل. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات ټولو پښتنو ته. ملګرو، دا وخت موږ روان یو په باجوړ کې ولسي پاڅون کېدونکی دی، په هغه کې شرکت کوو. د هغې نه بعد به انشاءالله ټول ملګري سره د مشر منظور جنوبي وزیرستان واڼه ته په سبا کېدونکي پاڅون کې شرکت کوو. له تاسو ټولو پښتنو خواست کوو چې د خپل کام وطن د امن او سوکالۍ په خاطر